سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. مجاهد وایي له پاکستان هغه چاخلو. د افغان حکومت اعلان وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو ځواب په پوځي ډول ورکړي. ذبیح الله مجاهد د العربیه انګلیسي سره په یوه ځانګړې مرکه کې اسلام آباد تورن کړ چې د ملکیانو کورونه یې په نښه کړي او په خپله خاوره کې د داعش وسلوالو ته خوندي ځالې ورکړي دي. مجاهد ویل طبیعي ده چې ځواب به پوځي وي، خو جزئیات یې پټ دي. پاکستان باید د خپل شرمونکي عمل ځواب ترلاسه کړي. د مجاهد په وینا په ننګرهار کې پر یوې کورنۍ برید شوی چې 12 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. همداراز په پکتیکا کې یو ښوونځی ویشتل شوی چې ودانۍ ویجاړې شوي دي. مجاهد ویل چې پاکستان د داعش د ځپلو پر ځای هغوی ته په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پناه ورکړي او د افغانستان پر ضد یې کاروي. هغه زیاته کړه چې داعش په افغانستان کې هیڅ فزیکي شتون نه لري. پاکستانی پوځ د افغان حکومت په اړه د نتنیاهو جعلي ویډیو جوړه کړې. پاکستانی پوځ چې د کلونو راهیسې اسرائیلو سره پټې اړیکې لري او پالي هم اوس خو د ټرمپ د سولې بورډ کې اسرائیلو سره شانه بشانه هم ولاړ دي، خو د دې پټو اړیکو د پټولو او د افغان حکومت د بدنامولو لپاره اوس تازه په AI داسې ویډیو په خپلو رسنیزو ادرسونو کې خپره کړې چې د اسرائیلو لومړي وزیر د افغان حکومت د لوی مشر نوم اخلي او د هر راز همکاري ډاډ ورکوي او هغه د اسرائیلو ستراتیژیک ملګری ګڼي. همداراز د مودي په جوړه شوې ویډیو کې هم نوموړی وایي چې هند او اسرائیل به په ګډه افغانستان سره نظامي مرستې وکړي. د ویډیو د پاکستان یو هدف دا هم دی چې ترڅو ګل خانان او خپل تش په نوم ملایان وغولوي او د افغانستان د غچ اخیستونکو بریدونو په صورت کې ملاتړ ترلاسه کړي. د روژې په لومړۍ اونۍ کې 20 پاکستانی پولیس وژل شوي. د راپورونو له مخې د روژې د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر 100 ډیر پاکستانی پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. راپورونه زیاتوي چې تر ټولو زیات تلفات په کوهاټ سیمه کې ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې د روژې په میاشت کې خپل امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي د 219 مړ ثالث فرقې د ښوونیز مرکز څخه 250 تنه منصوبین له مسلکي او نظامي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول. د یاد وزارت د ښوونې او روزنې رئیس مولوي داد محمد محمدي فارغ شوو منصوبینو ته ویلي اطاعت او فرمانبرداري د نظامي جوړښت بنسټیز اصل دی چې د نظم، یووالي او د دفاع ځواکونو د بریالیتوب سبب ګرځي. اړونده برخه کې د چارو کارپوهان وایي د دفاعي لیکو د ټینګ په موخه باید هڅې چټکه او د دفاعي وړتیاو د لوړولو په موخه باید لا ډیر کار وشي. سمیع یوسفزی وایي طالب مشران پاکستان خپل دښمن نه ګڼي. خبریال سمیع یوسفزی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیکي او امنیتي اړیکې خورا ترنګلې شوي. د طالبانو یوې باوري او لوړپوړې سرچینې ویلي چې د دوی مشران هم پاکستان خپل دښمن نه ګڼي. سمیع یوسفزی له یوې باوري طالب سرچینې څخه د پاکستان سره د روانو ناندریو په اړه پوښتنه کړې چې هغوی په ځواب کې ویلي زموږ مشران لا تر اوسه باور نه لري چې پاکستان زموږ دښمن دی. دوی یعنې طالب مشران په دې باور دي چې ستونزه په ټول پاکستان کې نه ده، بلکې هلته یوه ځانګړې کړۍ شتون لري چې ستونزې جوړوي. سرچینې زیاته کړې موږ مسلمانان یو او هغوی هم مسلمانان دي، نو موږ به په خپلو کې څه ستونزه ولرو. سمیع یوسفزی د دغو څرګندونو په حاشیه کې لیکي چې سیاست یوازې په پاکو نیتونو او سپېڅلو زړونو نه چلیږي، بلکې سیاسي واقعیتونه خپل ځانګړی منطق لري چې باید ورته پام وشي. د بلوڅو د ازادۍ غوښتونکي تحریک مشر حربیار مري په خپلو تازه څرګندونو کې پر افغان ملکیانو د پاکستان بې دلیله هوایي او ډرون بریدونه په کلک غندلي او دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. نوموړي ویلي چې د پاکستان د دغو تیریو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپتیا له اشغالګر سره د مرستې په معنا ده. مري وایي چې د نړۍ بې تفاوتۍ پاکستان ته خپلواک لاس ورکړی ترڅو د افغانستان د خاورې بشپړتیا او د افغان ولس حقونه په پرله پسې ډول تر پښو لاندې کړي. د نوموړي په وینا کې نړۍ د برټانوي امپراتورۍ لخوا
د افغانستان د خاورې د جبري جلا کول یعنی ډیورند کرښې پر مهال چوپه خوله نه وای پاتې شوې، نن به سیمه له داسې جیوپولیټیک ناورین سره نه مخ کېده. حربیار مری ټینګار کوي چې افغان پاچا عبدالرحمن خان هیڅکله د ډیورند تړون ته رضایت نه و ورکړی او نه هم لاسلیک کړی دی. افغان ولس د تیرې یوې پیړۍ په اوږدو کې د لویو جرګو له لارې په تکراري ډول د استعماري کرښه بې اعتباره اعلان کړې ده. ولکر وایي افغانستان کې د بشري حقونو ساه ختلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنر ولکر ترک د دغه سازمان په 80مه کلنۍ ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تر ټولو سخت ټکي وکارول او ویل چې دا هیواد اوس د بشري حقونو د مړینې په ځای بیا هدیره بدل شوی دی. ولکر په ډاګه کړه چې له 2020م کال راهیسې د طالبانو لخوا د صادر شوو فرمانونو لړۍ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند له سخت ناورین سره مخ کړی دی. هغه د تیرې میاشتې نوي فرمان ته په اشارې ویل چې په دې کې داسې سزاګانې ځای پر ځای شوي چې د افغانستان نړیوالو تعهداتو سره په ټکر کې دي او ورسره به د اعدامونو کچه نوره هم لوړه شي. نوموړي اندېښنه وښوده چې د نوو فرمانونو له مخې په کورني چاپیریال کې بدني سزاګانو ته لاره هواره شوې چې دا په حقیقت کې پر ښځو او ماشومانو تشدد ته د قانوني بڼې ورکول دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو په غبرګون کې حکومتي شمیرو ته په اشاره ویلي د امریکا ولسمشر وایي چې 32,000 کسان مو وژلي دي خو موږ د هغه خلکو نومونه او د وژل شوو شمیرې خپرې کړې دي. که څوک وایي چې د دې زیات نو اعلان دي کړي. ټرمپ تیره ورځ په خپل کلنۍ وینا کې ادعا وکړه چې ایران 32,000 لاریون کوونکي وژلي دي، پر هغوی یې ډزې کړې او ځینې یې په دار ځړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي او توغندویي پروګرام د امریکا د امنیت او ګټو لپاره ګواښ دی. روبیو د چهارشنبې په شپه واشنګټن کې خبريالانو ته ویل ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې په ښکاره ډول ویل چې هغه تل ترجیح ورکوي چې خبرې وکړي، خو زه غواړم هر څوک پوه شي چې د ایران حکومت د امریکا لپاره ډېر جدي ګواښ دی او دا حالت له اوږدې مودې راهیسې شته. هغه د ایران اټومي پروګرام لومړنی او تر ټولو لوی ګواښ وباله. روبیو زیاته کړه ایران هڅه کوي خپل هغه اټومي تاسیسات بیا ورغوي چې د امریکا له لوري ویجاړ شوي وو. د نوموړي په وینا تاسو وینئ چې هغوی په دوامداره توګه د ځینو برخو د بیا رغونې هڅه کوي، که څه هم اوس مالغني کول نه کوي، خو هڅه یې دا ده چې داسې کچې ته ورسیږي چې په پای کې دا کار تر سره کړي. یوناما وایي له ایران او پاکستان د ستنو شوو کډوالو له دریو یوه برخه ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولي یا یوناما تازه راپور ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شوو کډوالو له دریو یوه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سه شنبه د هوتي اکا په 5مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده.